السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو پښتنو، نن په اسلام آباد کې یوه ډیره دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده چې په هغې کې 21 ساله نوجوان ډیر په بېدردۍ سره شهید کړی شوی دی. ملګرو، دا ټولې خبرې در سره شیر کول غواړو. که دې نه مخکې تاسو زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل بټن ووهئ، ولې چې دې چینل نه به تاسو ته دغسې ډېرې معلوماتي ویډیو میلاویږي. ملګرو، نن په اسلام آباد کې یوه لویه دردناکه واقعه مخې ته راغلې دی چې په هغې کې د ټریفک پولیسو اړخه په 21 ساله نوجوان باندې چې نوم یې اسما دی په هغې باندې ډزې کړې شوي دي او هغه یې په موقع باندې شهید کړی شوی دی. ملګرو، د ټریفک پولیسو اړخه اسما سره چې کوم ګاډی و هغې ته اشاره ورکړه او اسما د ودرولو کوشش وکړو، خو اسما ونه درېدو او ګاډی مخکې ته لاړو چې شاته نه ټریفک پولیس په هغې باندې ډزې وکړې او په موقع باندې اسما شهید کو. د اسما په ګاډي باندې تقریبا 22 ډزې شوي دي چې په هغې کې د هغې ګاډی هم لګېدلی دی او اسما هم پکې شهید کړی شوی دی. ملګرو، د هغې چې کوم ځینی پولیس دی، ځینی افسران دي چې د دې واقعې کوم ککړ کسان دي، 15 پولیس اهلکار دي، هغه یې په موقع باندې نیولي دي، ګرفتار کړي دي او جیل ته یې لیږلي دي. مزید تفتیش روان دی د دې واقعې چې اسلام آباد کې کومه مخې ته راغلې دی. نو دا ټول معلومات به بیا تاسو سره شیر کوو. ملګرو، د نورو ویډیو پورې په لوی الله په امان ساتو. د خپل او د خپلو بچو ډیر خیال ساتئ او چې چېرته هم وي الله مو ښاد او خوشحال لره. ډیره مننه. آباد اوسئ.